په دغه بخاري کې شیخ صاحب ناست دی، په دغه بخاري کې چې عبدالله ابن عمر راغی، په عمر او په عبدالله ابن عمر باندې ان المیت لیعذب ببکاء اهلی علیه. په دغه حدیث باندې شیخ صاحب محترم عایشې رضی الله عنها په عمر صاحب اعتراض نه ده کړی، ولا تزر وازرة وزر اخرى. داسې علمي مسله ده په دغه بخاري کې د مجلس ناستو خلکو داسې صورت ده. عمر صاحب ویلي وایي چې کله مړی وشي په دا مړي چې څوک زاړي مړي ته عذاب ورکول کېږي. عبدالله ابن عمر راغی او هغه ته یې ویلي، عایشې رضی الله عنها ته عایشې رضی الله عنها ویلي دا د قرآن نه خلاف ده. عمر باندې الله رحم وکړي، دا د قرآن نه خلاف ده. زاړي دی هغه مړ دغه ته نو چې شته ګناه ده. ولا تزر وازرة وزر اخرى. په علمي میدان کې ردم د عایشې رضی الله عنها مقنع ده. علما ناست دي بیا د دې دپاره نور جوابونه کوي چې وصیت یې کړي و هغه ده او دغه. عمر صاحب باندې رد کوي. پوهېږې عمر څوک رضی الله عنه؟ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب العدوي په هغه باندې علمي میدان کې رد کوي په دغه کتاب کې. په پلار رد کوي، په مور رد کوي، په عثمان رضی الله عنه رد کوي. په علمي میدان کې دا کتاب خویندو پیدا کوي. الإجابة فيما استدركته العائشة على الصحابة. أيوة لوی مفتیه دا و خو هغې ضرور د رسول الله